سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د بند موبایل د ایبیابۍ د درېیمې ویډیو دوهمه برخه ده. راځو په دې کې هغه پاتې عیب معلوموو. ملګرو، ویډیو ډېره ګټوره ویډیو ده، تر پایه وګورئ او که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ. دغه د هارد په بغل کې چې کوم خزانونه دي دا ډېر مهم دي، دا باید حتمي چک شي، ځکه دلته هارد ته 2 ولټاژ راغلي دي، یو 2.8 او بل 1.8. که د دغه دوو څخه یو مدار هم شارټ سي بیا موبایل چالانه کېږي نه، او اکثره وخت دلته دغه د 1.8 ولټه مدار چې دی دا شارټېږي. ولې دا نورو ځایو ته هم تللی، لکه دا انتن بخش ته ورغلی دی، کامرو ته تللی دی، لاندې د چارج کیټ ته تللی دی، او نورو ډېرو داسې ځایو ته تللی دی چې په هغه سره ایسیانې نور چالانه کېږي په دغه 1.8 ولټه برق باندې، او ډېر نورو داسې ځایو ته تللی دی چې که ماسې لږ اوبه ورسي دغه مدار شارټېږي. نو دا هم ډېر مهمه دی چې باید چک شي. او دغه 2.8 چې دی دا هم اکثره وخت د خازن په وجه بیا شارټېږي، چې خازن شارټ سي بیا دغه مدار هم شارټېږي، خو د دوو چک کول ډېر ضروري دي. او کله چې بیا ټلیفون ته لږ څه نه څه اوبه ورسي هغه مدار ژر شارټېږي چې هغه کې ولټاژ لږ اضافه وي، هغه ډېر شارټېږي، او کله چې ولټاژ یې ډېر کم وي هغه بیا دونې نه شارټېږي. او اکثره وخت دغه چې ټلیفون جریان ورکوي په هغه مدار کې شارټي وي چې هغه 3 ولټه وي، خو 3 ولټه برق ډېر ځایونه لري، باید پسې وګرځو هغه اصلي ځای یې پیدا کړو. او یوه بله خبره، دغه د چارج د حصې په بغل کې کوم دلی دغه حصې دا په اکثره موبایلانو کې شته، دغه اوس لوړ ماډل موبایلان چې راځي په ټولو کې شته. نو د دې وظیفه دا ده چې د ټلیفون مقاومت ټینګ وساتي، عیناً لکه OVP چې د چارج د مدار محافظت کوي، که چیرې هغه وسوځېږي بیا برق نه پرېږدي چې د چارج حصې ته ورسي او وسوځي. نو په دا حصې هم عیناً هغسې شکل کار کوي، خو صرف توپیر یې دغه دی چې دا 3 مداره ساتي، VPH مدار دی، د چارج د حصې، او د بیټرۍ مدار دی، د چارج مدار دی. که په هر یوه کې ولټ ډېر سي دغه حصې شارټېږي او نورو ځایو ته برق نه پرېږدي. او که چیرې دا حصې شارټ سي ځینې وکاږو او لرې یې کړو بیا هم موبایل کار کوي او چالانه کېږي، تغییر نه پکښې راځي، خو صرف د موبایل مقاومت کمیږي، د ډېر ولټاژ په برابر باندې بیا مقاومت نسي کولی، د چارج حصې هم سوځلی سي او نور ځایونه هم خرابولی سي. که چیرې د چارج د رسۍ بیا هم برق ووځي هوا یې سي خرابولی سي، د اواز یې سي خرابولی سي، نور ځایونو ته ضرر رسوي. اوس راځو خپل موضوع ته. نو دغه کوچني کوچني خزانونه کوم ځای کې چې کامرې وصلېږي یا د کامرو حصې یا نور حصیان وي دا ډېر مهم دي، ولې اکثریت وخت حصیانو بخلو ته خامخا ولټ راغلی دی، او کوم مدار کې چې ولټ ډېر وي د هغه مدار هغه سیم هغه کرښه یې چې ده هغه هم لږ ډبله وي، ډېر نرۍ نه وي، نو دا مدارونه خامخا چک کړئ. اوس دغه ځای دی، دغه مدار زما په خیال شارټ دی او فل شارټ هم دی، دغه څو خزانه غږ کوي پر دا ځای باندې. نو دغسې ځایونه اکثره درسره چک کړئ، ولې دغه کوچني کوچني خزانونو مقاومت کم وي او په ماسې څه باندې شارټېږي، یا ډېر سره نږدې وي، منفي و مثبت چې دی سره نږدې وي په دغه وجه باندې اوبه هغه ځای شارټوي. ګورئ دغه مسیر ټوله شارټ کوي، او دا د کامرو مسیر دی، دلته هم تقریباً 3 ولټه برق شته، کامرو ته 3 ولټه برق راځي د کامرو د حصې د چالانه کولو دپاره. او دلته ما اوس یو څه ولیدله چې مخکې مې نه دي ورته فکر سوي، نو دا ظاهري چک کول هم د موبایل د اوله کې ډېر مهم وي. د دغه 2 خزانو تر مابینځ زیره لږ رانږدې کړم، د دغه 2 خزانو تر مابینځ دلته اوبه راغلي او کاربن یې نیولی، دواړه زما په فکر سره شارټ سوي دي. دغه مابینځ مې زه ورپاکړم چې شارټې ورکېږي که نه ورکېږي.
که مو تر دا مهاله چینل ته نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ در سره ملګرو تر څو بله ویډیو هم تر تاسې په اسانۍ در ورسیږي. لږ به په قهوه باندې دغه ځای ته حرارت ورکړو چې هغه کاربن یې وسوځېږي. هغه اکثره وخت ډېر کلک شي پر یو ځای باندې، بیخي داسې رقم کوي لکه لیم چې وي. ما خیال په قهوه باندې نه کېږي، زه بیا په یو بل تېره شي باندې دا ځای پاک کړم. دغه دوه خازونه چې دي ډېر سره نږدې دي، په دا وجه یې داسې ژر شاټي کړې ده پر دا ځای باندې. اکثره وخت داسې نږدې ځایونه شاټي کوي، که څه فاصله یې مابینځ کې وي هغه بیا نه شاټېږي. او په ځینو ځایو کې بیا د خازن دواړه سرونه سره شاټ شي، هغه بیا په داسې ځایو کې چې لاندې خازن چې کوم پایو باندې دی هغه پایې تورې شي، خازن یو سر را جلا شي، بیا د دواړو سرونو تر مابینځ کاربن پیدا شي او شاټ یې کړي. په دغه وجه هم موبایل نه چلنګي. انشاءالله تاسې ته به ډېر داسې ځایونه راغلي چې یو خازن لاندې تور شوی او هغه ځای شاټ شوی. اوس راځو ګورئ چې اوس هم شاټ شته که نه شته. اکثره وخت دغه مشکلات ډېر کوچني وي، لږ وخت غواړي د سړي څخه چې وګرځي پسې او پیدا یې کړي عیب یې. خو موږ ذهن په اکثره ویډیوګانو کې خراب شوی چې په یوټیوب کې ویډیوګانې ګورو، ځینې داسې وي چې مشکل یې وختي پیدا کړی، صرف تا ته هغه جریان در وښیي، بیا یو علامت ورکړي چې دا جریان د سی پي یو څه دی یا یو بل هسې وښیي. یا اکثره وخت هغسې نه وي. په ټلیفون کې غټ لامل چې موبایل نه ځینې چالانه کېږي هغه دغه د اوبو لاملونه وي، دغه کاربن چې د بعضې حسیانو لاندې ننوځي یا د خازن په بغلو کې ځای ونیسي، دلته یې شاټ کړي. په دغه وجه باندې موبایل نه چالانه کېږي. اوس موبایل انشاءالله جوړ دی، شاټي نشته پر دا ځای باندې. او یوه خبره، تقریبا 2 ورځې مخکې یو ټلیفون راته راغی ګل او چالانه کېدی، E14 موبایل. نو مستري ته راغلی و، هغه مستري بیا ماته راوایي دا موبایل چې ورته ګل او چالانه کېږي او سکرین یې هم بل ور اچولی و، ورته دا وګوره مخکې چې ماته راوایي چې اوس دا رقم شو. نو ټلیفون اوبو ته لږ ورلوېدلی و، د دغه اوبو په وجه باندې ټلیفون ګل چالانه کېدی. نو چې لنډه یې کړمه درته، مشکل د کمرو په حصې کې و. کمرو حصې ما راپورته کړه، ریفال مې کړه، ټلیفون جوړ شو. او اکثریت وایي دا د سی پي یو څه دی چې ګل او چالانه کېږي موبایل. نو ځینې وخت د اوبو په وجه باندې کوچني مشکلات پیدا کېږي. دا موبایل حصې ته هم اوبه ورغلي وې، دغه د کمرو ده. نو انشاءالله دا مشکل به اوس وګورو چې حل شوی. ګوره دا مشکل هم دا دی حل شو. د دغه کوچني ځای څخه غټ مشکل پېښ شو، یعنې یو سته ټلیفون نه چالانه کېدی، جریان چې هم نه لري، اکثریت وایي سی پي یو ده یا پاور حصې وایي سوځېدلې ده. خو مشکل د پاور حصې نه وي، پاور حصې د بل شي په وجه نه چالانه کېږي. پاور حصې کار نه کوي په دې وجه چې دا د باندې چې کوم برق باسي د ځانه څخه په هغه کې شاټي وي. نو دا نشي کولی چې نور ولټاجونه هم وباسي او چالانه شي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې او یو څه مو زده کړي وي ځینې. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. ښه وخت.